اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، د افغانستان معززو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ او د مریضۍ په دغه سخت حالت کې په خپل امان اوسېږئ. موږ ته اکثره وخت د غواګانو د نه تېرېدو شکایتونه د مختلفو سیمو نه راځي او کوم ملایم چې موږ ته وړاندې کوي، نو په همدې هکله باندې موږ غواړو چې یو په یو باندې د هغه عوامل چې دی هغه تاسو ته وړاندې کړو. موږ اکثره وخت دا رادیویي خپرونه د دې خاطره کوو چې زیاتره خلک چې دی هغه لیکل لوستل نشي کولی، ویډیو جوړول ډېر وخت نیسیږي، نو د همدې د خاطره موږ د رادیویي خپرونه کوو تر څو تاسو پرې پوه شئ. نو هغه نن موضوع چې دا موږ انتخاب کړې ده هغه اصلا په تخمدانونو کې د پوکڼیو جوړېدل دي چې دا غواګانې بلاربېدو ته نه پرېږدي. دا څه شی دی اصلا؟ په دې باندې بحث کوو. عموما غواګانې چې دي دوه تخمدان لري، یو چپ تخمدان دی، یو خی تخمدان دی. د کوم تخمدان نه چې تخمه ازادېږي په هغې کې عموما یو پوکڼی جوړېږي. په تخمدان کې د پوکڼۍ چې د اصلي وظیفه دا ده چې دې کې تخمه غټه شي، یعنې دا پوکڼۍ په خپله د تخمې د غټېدلو دپاره چې دی محیط یا چاپېریال برابروي، او کله چې غوا غویمه شي نو دغه پوکڼۍ چوي، یعنې غویمه کېدو باندې چې کله 4 ساعته تېر شي دا پوکڼۍ چوي، د دې نه تخمه راوځي او بیرون ته راځي رحم ته، او بیا تاسو القا کوئ او هغې سره سپرم یو ځای کېږي او مني ورسره یو ځای کېږي او غوا هم تېرېږي او غوا وایي پلار به شوله. خو زیاتره وخت کله کله داسې هم کېږي چې مثال درکړمه غوا غویمه شي، پوکڼۍ چې دی هغې کې تخمه دننه پرته وي، خو هغه تخمه چې ده هغه د پوکڼۍ نه نشي راوتلی، یعنې دا پوکڼۍ نه چوي. چې کله پوکڼۍ ونه چاودېدله نو ستاسو غوا به غویمه وي خو تخمه به ترې د باندې نه راوځي، او کله چې تخمه د باندې راونه وتله نو که تاسو هغې ته القا وکړئ، که تاسو هغې ته غویي ورکړئ، که تاسو په هغې باندې هر څه وکړئ، څه به کېږي؟ غوا به نه بلاربېږي. ځکه د غوا چې ده د ښځینه تخمې او د نارینه تخمې د یو ځای کېدو نه بلاربېږي. بچی هله پیدا کېږي چې ښځینه تخمه او نارینه تخمه سره یو ځای شي. اوس چې ښځینه تخمه راونوځي او نارینه تخمه هلته رحم کې پرته وي، د غوا د بلاربېدلو امکان خو نشته. نو دوستان، تاسو کولی شئ چې کمنټونه ولیکئ، موږ به تر خپلې وسې پورې د خپل علم مطابق چې څه زده هغه به تاسو ته ویو، او چې کوم څه نه وزده نو هغه به بیا تاسو نه له چا نه پوښتنه وکړو. نو په پوښتنه کې شرم مه کوئ، او موږ به په نه پوهېدو کې چې دی تاسو دا نه وي غلطه لاره به ته نه ښیو، بل چا نه به پوښتنه کوو درته. نو بیا یې تکراروم. تخمدان دوه تخمدانونه دي په غواګانو کې، یو چپ دی یو خی دی. کوم تخمدان نه چې تخمه ازادېږي هغې کې پوکڼۍ جوړېږي. د هغې پوکڼۍ وظیفه دا وي چې په دې کې تخمه چې دی دا تربیه شي، غټه شي، غذایي مواد ورشي. عموما په یو تخمدان کې 15,000 تخمې 15,000 تخمې په یو تخمدان کې. کله چې غوا تخمه جوړوي نو هغه یو پوکڼۍ جوړوي، د هغې پوکڼۍ منځ کې چې دی تخمه غټېږي. نو کله چې غوا غویمه شي دغه تخمه چې ده د دغې پوکڼۍ نه راوځي، یعنې د پوکڼۍ چوي. دغه چاودېدل چې دي دا ډېر زیات مهم دي تر څو پوکڼۍ له لاره ورکړي او د تخمدان نه راوځي او لاړ شي بار. اوس کله کله داسې کېږي چې دا نه چوي، نو چې کله ونه چاودېدله دې حالت ته موږ څه شی وایو؟ موږ وایو چې د تخمدان کې چې دی پوکڼۍ ده. د دې تشخیص چې دی دا په لاس باندې کېږي، دا په التراساوند باندې کېږي، دا عموما په سترګو باندې بعضې علایم په بعضو غواګانو کې ښکاره کوي. خب دکتر صاحب محترم به چشم به دریم تشریح میکنم. موضوع را که وقتی که خلاص کردم باز با یک دفعه به دریم تشریح میکنم. تشکر، خیر ببینید. نو تخمه نه راوځي، چې کله تخمه راونه وتله نو غوا چې دی څه علایم ښکاره کوي. په دغه حالتونو کې عموما کله چې هغه غواګانې
چې د تخمدان پوکاڼۍ ولري، ته موږ د تخمدان پوکاڼۍ وایو یا په انګلیسي کې ورته فالیکولر سیسټ وایي یا د فولیکل سیسټ دې ته وایي. او ما په اسانه که چې دا پښتو ژبې ته واړو هغه د تخمدان پوکاڼۍ ورته زه ورته وایم. نو دا د تخمدان پوکاڼۍ چې دا عموما د په غواګانو کې څه علایم پیدا کوي. غواګانې د حده ډېرې زیاتې مستېږي، ډېرې سختې رمباړې وهي، نارامه وي، په هر څه ورخیږي، په ګېډه کې د درد شتون وي، منډې وهي. او په دې اصطلاح باندې د غواګانو نه کوم افرازات یا رمه چې ځي هغه په ډېره اندازه باندې ته ځي. غوا بعضې خلک دهقانان یا مالداران وایي زموږ غوا وار چې دی اوږد دی ډاکټر صاحب، وار یې نه خلاصېږي. نو کله چې یو مالدار دا خبره کوي چې د هغې 3 ورځې یا 4 ورځې د هغه د رحم نه، د هغه د غوا د رحم نه، د بچه‌دانۍ نه دا افرازات ځي او دا نه ودرېږي، د دې معنا دا ده چې تخمه په پوکاڼۍ کې ایساره ده، هغه نه راوځي. چې کله تخمه د پوکاڼۍ نه راووتله او پوکاڼۍ وشکېدله نو وار ختمېږي په خپله. تر هغې پورې چې په تخمدان کې پوکاڼۍ وي او پوکاڼۍ ونه چوېږي او تخمه ترې راونه وځي نو دا رمه چې ده دا به روانې ده ده نه. نو د دې تشخیص چې دی دا ډاکټر صاحبان کولی شي مخکې د دې نه چې غوا القا کړي. ښه خبره دا ده چې دې د دې لاړ شي اول دې د غوا رحم یا تخمدان چې دی دا په لاس باندې وګوري چې آیا دا تخمدان باندې دا کومه پوکاڼۍ چې موجوده ده دا وړوکې ده، دا نورمال ده، دا غټه ده او که دا په خپل عادي حالت کې ده. اکثره وخت دا چې په غیر عادي حالت کې یا مثلا په غیر عادي حالت کې و سړی ته تاریخچه ته ډاکټر صاحبان واخلي نو باید وګوري چې یاره دغه غوا څو ځل مخکې بلار غویمه شوې ده، د دې حالت څنګه و. دا حالت یې دې ته نه پاتې کېده چې مثال درکړمه 3-4 ځل مثلا هر 21 ورځې بعد، هر 22 ورځې بعد دا غویمه کېږي، وار راوړی نه تېرېږي. نو دی باید په لاس باندې دا وګوري. عموما کله چې ډاکټر صاحبان په لاس باندې ګوري د تخمدان د پوکاڼۍ چې دا د حد نه زیاته وي. نو د تشخیص دپاره اکثره وخت دلته موږ د الټراساونډ نه کار اخلو او بیا هغه الټراساونډ چې دی په هغه باندې دا معلومات کېږي چې یاره دا څنګه لکه په کومه اندازه باندې د ده دا فولیکولر سیسټم. د ده تداوي چې ده په 2 شیانو باندې کېږي. یو چې دی د جینارچ په نامه باندې یو هارمون دی هغه تطبیقوو موږ. مخکې د دې نه چې تاسو القا وکړئ، مثلا موږ تاسو ته یو چې تاسو القا څه وخت باید وکړئ. القا عموما چې کله غوا غویمه شي نو د 12 ساعتو نه تر 14 ساعته وروسته کېږي. کله چې ستاسو غوا ستاسو سهار 6 بجې غویمه شوه نو د هغې نه 14 ساعته یا 12 ساعته وروسته مثال 6 بجې ماښام راځي نو موږ یو فورمول لرو هغه وایو چې د غوا د غویمه کېدو نه 8 ساعته مخکې باید دا هارمون ولګي. څه مطلب؟ یعنې ستا غوا سهار 6 بجې غویمه شوله، ته 12 بجې ماښام 6 بجې بیا ته باید القا کړي. صحیح ده که نه؟ نو 8 ساعته مخکې څومره راځي؟ 10 بجې راځي. یعنې ستا غوا چې سهار 6 بجې وار راوړه د 11 بجو شاوخوا د ورځې باید څه ورته ورکړي؟ دا ستنه ورته ووهي. د دې ستنې یا د جینارچ هارمون ستنې وظیفه دا ده په غوښه کې ویل کېږي دا چې دا پوکاڼۍ دې ته برابروي چې د دې نه څه راوځي؟ تخمه راوځي. نو چې کله ته تخمه راووتله بار او ته لاړ شې بیا هغې ته ډاکټر راوړه او هغه ته القا وکړي نو هغه بیا ستاسو د غوا د بلاربېدلو فیصدي چې دا نورمال کېږي. که چېرته تاسو ونه کوئ نو څه به کېږي؟ تخمه به چې دی په پوکاڼۍ کې ایساره د تخمدان منځ کې به او تاسو چې القا کوئ هغه سپرمونه چې دي هغه د 13 ساعته یا 22 ساعته یا 20 ساعته 15 ساعته چې هغه په رحم کې پاتې هغه به ژوندي بعد د هغې نه به مړه شي. نو چې کله تخمه راوځي دا به ناوخته راوځي. عموما کله چې ناوخته راووتله نو ستاسو غوا چې د هغه به څنګه کېږي؟ نه به بلاربېږي. د دې علتونه څه شی دی؟ هغه غواګانې چې هغه کمزوری خوراک کوي، مثلا صحیح انرژي نه اخلي، وزن وبیلي، یعنې مثلا د شودو د تولید په اول وخت کې دی ښه ډېر شوده وکړي، خوراک یې کم وي، وزن بیلي او هغه غوا د لنګون په 80مه ورځ یا 50مه ورځ باندې کله غویمه شوله، خوراک یې کمزوری، هغه غویمه شي،
هغه د غوا کې دومره طاقت نه چې د خپل تخمدان نه د پوکڼۍ وشکي او تخمه ترې راوځي د باندې. نو څه کېږي، تاسو چې کله غوا وایمه شوله، وار یې راوړه، ډاکټر صاحب مو ته راوړه، هغې چک کوي، صحیح د وار یې راوړی دی، هغې ته القا کوئ، سپرمونه یا تخمه پکې خوشې کوئ د نارینه. خو هغه سپرم هلته انتظار چې ورته ورېږه اوس به تخمه ازادېږي، مګم تخمه ښځینه تخمه نه ازادېږي، هغه د تخمدان کې همداسې بنده پاتې، سپرمونه په رحم کې مړه شي او هغه وخت ازاده شي عموما چې هغه وخت کې سپرم نه موجود. مثلا په کار دی چې غوا چې کله غویمه شي 40 ساعته بعد باید تخمه ازاده شي، ته ورته ماښام کې القا وکړي، نو تقریبا 10 ساعته وروسته سپرم هم ژوندی، 40 ساعته دواړه یو ځای ژوندي. اوس چې تاسو مثال درکړم، تخمه په ځای د دې 40 ساعته بعد ازاده شي، کله کله داسې کېږي چې په 4مه ورځ باندې تخمه ازاده شي، په 5مه ورځ باندې تخمه ازاده شي، په هغې ورځ باندې سر هغه تا چې کومه القا ورته کړي سپرمونه ټول مړي، تا چې کومه غوی پې خېزولی هغې کې هېڅ شی نه وي هلته پاتې، هغه ټول مړي. یعنې داسې وخت کې د ښځې تخمه راځي چې هغه وخت کې په د غوا په رحم یا بچهدانۍ کې هېڅ شی نه وي. نو دا څه د څه نه کېږي؟ دا د دې نه کېږي عموما په نورمال حالتونو کې کومې غواګانې چې شوده ډېر کوي، د 20 کیلو نه ډېر شوده کوي، یا مثلا د 15 کیلو نه ډېر شوده کوي، تاسو دې ته صحیح خوراک نه ورکوئ، تاسو ښه د دې ګوره چې د وجود کمزوری ده. نو په همغه غواګانو کې دغه پیښې چې دا ډېرې غونډ غذایي مواد چې دي دا شودو ته ځي او د ده کې دومره انرژي نه پاتې کېږي چې دغه هارمون دا جوړ کړي او د تخمدان دا وشکي، د پوکڼۍ دا وشکي او د دې نه تخمه راوځي. نو ښه خبره دا ده چې غواګانې چې دي دا ښه تغذیه کوي، د ده ښه منیجمنټ وکړي. دویمه موضوع دا ده چې اکثره وخت غواګانې چې دي د پریوتونو د وجې یا مثال درکړم نور څه مسایل، جینیټیکي مسایل یا ارثي مسایل هم دې کې رول لري. هغه غواګانې عموما چې د هغوی نسل خراب وي، مور چې دی یا پلار یې صحیح نه وي او په هغې کې دغه موضوعات د دې د تخمدان د سیستونو موضوعات دې ته ډېر زیات فکر وکړئ، ځکه کوم غویانه چې تاسو ستنه غوا تېروئ دغه ډېره مهمه ده. هره غوا چې دا خوراک هم بعضې وخت ځینو غواګانې چې د هغې خوراک هم ښي، غذایي مواد هم ښي، ښه چاغ وي، خو بیا هم پکې دا سیست پیدا کېږي. ډاکټر صاحبان ځي ګوري دې کې سیست دي. د ده دویم لامل چې دی هغه چې دی جینیټیک یا ارثیت دی، یعنې په مور او پلار کې ده ته په میراث باندې د چیا پاتې دغه مشکل پاتې دی. نو تاسو کوشش کوئ چې کله نسل اصلاح کوئ تاسو باید د داسې غواګانو یا د داسې غویانو سپرمونه استعمال کړئ چې په آینده کې د هغه لور په اسانۍ باندې تېره شي، د هغه لور په اسانۍ باندې تېره شي. کله چې غویان تاسو سپرم اخلی هلته یو ډاټر پریګننسي ریټ هلته یو علامه هر غوی چې اخلی هغه علامه حتما ګورئ چې په هغې کې دا مثبته ده، دا منفي ده، دا په کومه اندازه ده، تر څو تاسو دغه مشکل بیا په غواګانو کې نه پیدا کېږي. نو د دې درمل نه چې دا یو اول کار مالدارانو ته دا دی چې ګرانو مالدارانو که داسې مشکل سره مخ شوئ 8 ساعته د القا نه مخکې چې دی د GnRH هارمون په بازار کې پیدا کېږي، دا واخلئ. دا د دې د علمي نوم دی، بازاري نوم یې چې دی بعض ځینو کې د کانسپټال په نوم دی، بیا درته وایم کانسپټال په نوم دی، ایراني راځي د نورو په نومونو باندې، پاکستاني دی د ډلملرین په نامه باندې دي. خو ډاکټر صاحبانې بیا ته کولی شي تاسو ته دا ووایي چې دا دی او که نه دی، ډاکټر صاحبانو سره مشوره وکړئ. د GnRH هارمون چې دی د 8 ساعته مخکې د القا نه ولګئ. دویمه طریقه دا ده، ما مخکې یو ویډیو ډکه کړې وه چې په هغې ویډیو کې موږ تاسو ته ویلي چې یاره غواګانې او خوسۍ څنګه غویمې کړو، چې په هغې کې موږ تاسو ته ویلي چې اول یو غوا چې مثلا په دا باندې پوه شي چې یاره دا کې دغه د سیس مشکل دی، نو موږ یو څه وخت مخکې یو پروتوکول یو طریقه ښودلې وه چې په هغې کې موږ ویلو چې تاسو اول د پروسټاګلانډین هارمون تطبیق کړو، بیا 14 ورځې انتظار وباسئ او بیا پروسټاګلانډین تطبیق کړو. هغه یو طریقه اوږده غونې طریقه وه چې هغه تقریبا یو 28 ورځې یا 29 ورځې وه. هغه پروتوکول چې دی د غویمه کېدو او د بلاربېدو چې په هغې کې د غوا غویمه کېدلو ته حاجت نشته بلکې القا ورته کېږي. تاسو باید هغه پروتوکول چې مخکې کومه ویډیو موږ کړې ده چې هغې کې موږ طریقه ښودلې چې په اوله ورځ څه شی لګېږي، په دویمه ورځ چې لګېږي، هغې نه استفاده وکړئ. په هغې کې چې دی
د غواګانو دا کوم هارموني نظام چې دی یا د بدن کې چې کومه ګډوډي راغلې ده او ضعیفه شوي دي د ده سره دا برابرېږي. نو میرت خان لیکلي دي چې د ده ریپچر کول پکار دي. زه په خپله په دې دغه باندې چې موږ څومره مطالعه کړي د ده ریپچر کول نه دي پکار په لاس باندې، ځکه دا اکثره وخت چې دا تاسو ریپچر کوي نو دا دغه لري بد عواقب لري. د ده تداوي په سالم شکل باندې پکار ده. د ریپچر کولو کوم دغه چې دي یا په لاس باندې شکول اکثره ډاکټر صاحبان یې په لاس باندې شکوي، یې په نوک باندې وهي، یې په بل شي باندې وهي یا زور کوي چې دا ماته کړي. دا په حقیقت کې د دایمي شنډوالي خواته هم راځي. زه به دا شی په دري ژبه باندې هم تشریح کوم. ډاکټر صاحب خواهش وکړ او زمونږ نور وطنوالم ضرور ده چې په دې باندې پوه شي. هغه داسې ده چې دوستای محترم، ما شما یگان وقت میبینیم که گاو بوقطلب میشه و بوقطلب دورانشان بسیار زیاد طولانی میشه. یعنی به جای ازی که مثلا شما میبینین القا میکنین، بعد از القا گاو افرازات داره تا 3 روز تا 4 روز مثل میمانه القا افرازات میمانه و گاو بسیار شدید بوقطلبی داره، سرارچی بالا میشه، درد داره، من نارام میباشه، به هر طرف میده و عموما یعنی و چیز میکنه، کوشش میکنه و شیرش هم کم میشه، تولیدش هم کم میشه و گاپای خودتان باز میفهمین خوراکیش هم کم میشه، اشتهاش هم کم میشه. در بعض اوقات امی افرازات از واژن یا از فرج می تو میبره. ایره میگه یک بیماریست به نام ما پوکانی تخمدان برش میگیم. عموما تخمه داخل یک چیز سر برتن بگیم که گاوا 2 دانه تخمدان داره، یک چپ است یک راست است. تخمه برای ازی که رشد بکنه همی هر تخمدان تقریبا 75,000 تخمه داره. برای رشد هر تخمه که در همی هر تخمدان صورت گرفت به یک پوکانه نیاز داره و این پوکانه یا ایره چیز ما میگیم فولیکل میگیم. در این پوکانه همی هر تخمه چیز میشه تربیه میشه و این کلان میشه برای مواد مغزی میه. وقتی که گاو بوقطلب میشه بعد از 24 ساعت یک هورمون از به نام جینارچ او هورمونای دیگر تنبیه میکنه، تقویه میکنه تا می پوکانه چیز کنه، انفجار کنه و این تخمه از تخمدان فرار کنه بیرون بره. و شما وقتی که گاو القا میکنین این چیز میشه امرایش یک جای میشه، سپرم یا تخمه نارینه مردانه امرایش یک جای میشه و گاو حمل میگیره. زیادتر اوقات گاوایی که ضعیف میباشه از لحاظ مواد مغزی و انرژی و یا مسئله ارثی می داشته باشه، این پوکانه با وقت خود چیز نمیشه، انفجار نمیکنه و این او ببخشین این تخمدان که کدام پوکانه موجود هستن این انفجار نمیکنه و یه وقتی که انفجار نکرد این تخمه داخل تخمدان یا این داخل پوکانه می تو قید و گیر میمانه. وقتی که این تخمه داخل همی پوکانه گیر ماند در اون صورت باز این که نامد چی میشه، سپرم القایی که شما بکنین او اموجا در رحم بعد از 30 ساعت یا 20 ساعت یا 15 ساعت او منتظر ازی می باشه که تخمه گاو میه، مگه مو نمیه. وقتی که او نامد این خو حجرات زنده هسته این چی میشه از بین میره میموره و گاویتان بجای ازی که حمل بگیره حمل خود چون از تخمه گاو و تخمه بوقگاو هر دویشان یک جای به نتیجه میه، مگه وقتی که تخمه گاو نامد اینجا از بوقگاو تخمه بوقگاو خود به خود از بین میره و چی میشه گاویتان حمل نمیگیره. علائم ازی برتن قبلا گفتم و علتش هم یه است که گاوایی که در روزه اول وقتی که زایمان داد خوب انرژی خوب تغذیه نشوه به او اندازه انرژی نداره که چی کنه تخمه را از چی فرار بده، از پوکانه
یه از پوکانه فرار بده. اونقدر انرژی نداره. گپی خوب هم است که شما گوایتان خوب تغذیه کنین، دیگه رایش نیست. وقتی که حالت آمد یک به دو طریقه میتونیم میره شما تداوی کنین. طریقه اولش همی است که وقتی که گاو میخواین القاء کنین، پیش از 8 ساعت قبل از القاء هورمون جی نارچ تطبیق کنین. این هورمون دیگر را تنبیه میکنه در بدن و او باعث از این میشه که این پوکانه را چی کنه، انفجار بده و خود به خود امی تخمه به شکل چیز نرمال بره. همراه ازی فیصدی القاء چیز میشه بسیار زیاد میشه. طریقه دوم که است، ما قبلا یک ویدیو به زبان پشتو نشر کردیم، در او گفتیم که در روز اول او یک تداوی یک ماه هست که در او باز گوا بدون از اینکه علائم بقا طلبی نشان بده ما او را القاء میکنیم. او را شماسن او را پروتکل اوف5 میگه، یا پروتکل ازی که مثلا چطور میتونیم گوا بقا طلب کنیم یا گوا حمل داشته باشه. دیگه از این لحاظ امی دو طریقې هستن. نو ګرانو دوستانو، الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ او په دې موضوع باندې اثر خلاص شوی وي. نو که تاسو څه پوښتنې لرئ نو موږ یې کولی شئ. موږ تاسو ته هلته منتظر یو او بیا هم ښه وخت ولرئ، ښه شیبې ولرئ. او د ډاکټر صاحبانو نه مې هیله دا ده چې تاسو په فولیکولر سیست باندې چې دی دا مد نظر ونیسئ او هغه مالداران چې دي هغې ته هم چې کوم علایم وړاندې کړل چې غواګانې په دې کې عموما بار بار چې دی په ساده ژبه مو ورته وویلې بار بار دغه کېږي، نو هغه دغه پوکاڼۍ ته هم باید فکر وکړي، په لاس باندې مه ماتوئ، هغه دا هارمونو ته ورکړئ. که دغه هارمون سره ونه شو بیا همغه مخکې کومه پروتوکول چې ما د څو ورځو دپاره یوې میاشتې دپاره درملنه چې وه هغې کې هغه تطبیق کړئ او د هغې سره خوا کې چې دی غواګانو ته ښه تغذیه ورکړئ، منرالونه پوره ورته ورکړئ، غذایي مواد ورته پوره ورکړئ. نو انشاءالله تعالی ستاسو په غواګانو کې چې دی دغه د بلاربوالي نه مشکلات چې کوم دي دا به حل شي. نو موږ به راځو په یوه موضوع به بحث کوو، ځکه بلاربوالی چې دی دا ډېر زیات لاملونه لري او هغه لامل چې تاسو کله د منځه وینسئ نو هغه غواګانې نه بلاربېږي. نو موږ اکثره وخت دغسې موږ نه مالداران پوښتنه کوي او موږ نشو کولی چې په یوه خبره باندې یا په یو شي باندې هغوی ته دا موضوع خلاصه کړو. نو کوشش کوو چې په یوه موضوع باندې تاسو ته دا موضوعات وړاندې کړو، تشریح کړو دته، تر څو تاسو څه کوئ په ده باندې پوه شئ چې تاسو څه مد نظر ونیسئ. نو ښه وخت درته غواړم، کورم ودان، بچیان لوی او د سرفراز افغانستان په هیله باندې په دواګانو کې مه هېروئ. خدای په امان.